آخرت د چا لپاره بربادو الله د چا لپاره خفه کوو د حضور د سنت او مذهب د چا لپاره کوو د بچو لپاره چې کم بچی به په آخر وخت کې وي زما د پلار ته دعا وکړئ چې الله پرې رحم وکړي کم بچی چې به وي دې مور ته دعا وکړئ زما چې الله پرې رحم وکړي دا سات یې زر وځي کم بچی چې تا په خپله کوټه کې دوه شپې نه پرېږدي به کومه ښځه چې ستا سره په هغه کوټه کې چې د ژوند د ناویتوب د ټول نه عظیمه ورځ وه د هغې په کومه کوټه کې چې تا ته یې کوټه ناوې کړې وه تا سره د ژوند لومبنۍ شپه تېره کړې وه په هغه کوټه کې ستا ښځه تا نه پرېږدي دا بار وباسه کم کور چې تا په خپلو خولو باندې آباد کړی د کم کور د پاره چې تا باد باران زل طوفان برداشت کړی مسافري دې کړې ده او تا ډېر بناز دا کور جوړ کړی دی عمدک کور کې ستا بچي تا نه پرېږدي تا د بچو د پاره پخه کمره جوړه کړې ده ماربل دې لګولي دي ټایل دې لګولی دی ایسې پکې لګېدلی دی خو په خدای مې دې قسم وي دغه کمره چې ستا د خولو په محنت کې ستا د خولو د محنت په ثمره کې دې ته رارسېدلې ده په دې کمره کې تعالی اخري غسل هم نه درکوي په کومه کمره کې چې ستا ښځو بچې سملي په هغه کمره کې غسل نه درکوي هلکه وي داسې د ډیران خوا کې دلته اوبه ځي په دې کې غسل ورکا د ډیران په خوا کې غسل درکوي د سخان علی په خوا کې غسل درکوي نو موږ او تاسو په دې بې وفا دنیا باندې ناز کوو او دنیا وفاداره نه ده د دنیا هر یو شیز دوکه ده د دنیا ساز و سامان دا دوکه ده او آخري زما عزتمند چې ستا او زما په کار راځي هغه د الله دنیا کې رضا کول او خوشحالول دي او مار دوی چې الله په معمولی څیزونو خوشحالي جمع دی یخنی دا ډیر خلک بداسي داغه د بچو په خون کې بشلیدلې پیزاري ډیر خلک بداسي ګرم صادر به نه ډیر خلک بداسي پخبو کې به جرابي نه ډیر خلک بداسي چې د یخنۍ د لاس بر پاپي وي اے مسلمانا تا کر بزیتی شی پروت وي نه خپل غریب ګوندی لورکا دا به الله سره به مومي یو سره مجبور نه په مجبورای کې دا هغه سره احسان او خنګړه وکا دا الله سره به مومي په مقدمه د مسلم کی روایت ته الله پاک به قیامت پر د بنیادم نه تپوسو کی زوجم ستا خواله درلم روټۍ می خوړل د غختل تار باندې روټۍ ونه خوړل خدای رزق خطا ورکو رزاق خطي الله وی زما یو پلان کې بنده درغلو وګیو نهرو کوتا پاغه روټۍ خوړلې وې نو تا بنن ما سره مونډلې یو سړی به بربندو کپڑے به نه یو سړی به تګي یو سړی به مجبورای د دې مجبور دی مجبورای ته وګورا تا دنیا کې د چا په کار باندې را للې او زه خو اکثر وزینو کې وایم خصوصا زمون په دې معاشره کې د علماو د طلباو طبقه د غریبانان وي تا کر بدري صادري یو به د مړي ژوندۍ یو به په کور کې د پسرولي یو به بازار ته د تګوي په یو صادر گزارو کې د دوه غریبانان لورک ستا سره به چې کوم نه د سار د چکر وهلو بیل بوټانی د مړي ژوندۍ به بیل وي د خټو لټو بوټان به دی بیل وي دا یو جوړ ځان تو ساته د دوه غریبانان لورک الله سره به مومي سوداو کړه الله سره بالخصوص په دې چم غون کې علاقو کې علما به طلبا به داوی بچي به تاسو ته خپل مساجدو د امامانو بچو د پته شته هغه زندگی ته معلومه ده د طالب علمانو زندگی ته معلومه ده طالب علم دا د الله رب العزت چې کوم نه ملمه ده دا د رسول الله ملمه ده یو یتیم بوي وسبه نه ځان له صادر نشي اغستل بي وسبه مجبور به لاچار به د په سر د شپت لاس کېده
د صد کرم او د رحم معامله وکا مجبور نه غلط فائدہ ماخلا د احسان معامله وکا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دی ارحمو من فی الارض چې کم خلق پر ځمکه باندې اوسېږي تاسو باغوی رحم وکړئ یرحمکم الله الله به تاسو باندې یرحمکم من فی السماء د اسمان خاون به تاسو باندې رحم وکړي او الله غیرتی ذات دی چې د الله په نوم دې سوار کړل د الله سره به مومي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکیو کړه الله وی لس چنده بدل درکوم نو عزتمند مسلمانانو منګو تاسو دې حالات ته وګورو او د آخرت فکر وکړو د دنیا سوچونه ډیر وکړل آخرت لم تیارې پکار الله رب العزت ما تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ ان شاء الله العزيز تیر جمعه ما تاسو ته ویلو هغه پاتمخیلو کې چې زمونږ کومه مدرسه ده د چهارشنبه پورز به ان شاء الله سار کې 8 بجې پروګرام شروع کیږي التبه د ختم بخاری پروګرام زما आवाज چې کوم مرګري اوري ټول ته دعوت ده ان شاء الله علما برازي د ترجمه او د تفسیر ختم بمي ورسره به د ختم بخاری شریف د بخاری شریف ختم بمي نو ټول مرګرو ته دعوت ده او په 29 دسمبر باندې د تحصیل شب قدر پسمکا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام یو عظیم شان کانفرنس به د ختم نبوت بارک نو دا اغه د پارا مالی جانی تعاون د اغه سره وکي شرکت هم وکي پکې دغه تعاون طریقه هم نه تخودلې وا کړي چې دلتم سوکرا شي تاسو له دعوتم درکې او د نس مطالبه هم وکي خو کو نه نو دغه ته د دفتر شته په دې چوک کې دفتر دی لاړ بشي د خپل وس مطابق چې څومره دنه کی هغه کې حساب اخلي مالی